چا مې زړه مات کړه او چا راله راټول کړه، چاته ښه ډېره دوا چاته خیرې کړم، او زه په دې د خلکو خوښ نه یم روز مینه، ټول خویونه زه په شان د آیینې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مو منئ. ستاسو ورور روزمینی سبزی په پروګرام ادبیز غل کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې کې موږ د ښه شاعرانو پسې ګرځو، د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوو، تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو. نو نن را سره په دې سلسله کې مینوش صاحب دی چې د هغه نه به خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کوو او تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو. نو په پروګرام ادبیز غل کې راټول ناول موږ مینوش صاحب ته په خیرالۍ او مننه کوو. ډیره مننه روزمین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. روزمین صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو د پښتو د ادب دپاره دومره هلې ځلې کوئ، دومره وخت وباسئ. او دا زه خو به ته یو لنډ غونته غزل ویم، او د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي چې جون لسه اسباب چرته کې ګورمه، جون لسه اسباب چرته کې ګورمه، ځان له یو رباب چرته کې ګورمه، نو خرڅ به کم ټوپک ورله زه خیر دی خو، نو خرڅ به کم ټوپک ورله زه خیر دی خو، زوی له یو کتاب چرته کې ګورمه، نو زه ځمه زر راځمه خفه کېږمه، نو زه ځمه زر راځمه خفه کېږمه، تا له شین ګلاب چرته کې ګورمه. او روزمین صاحب د غزل مطلب ده چې چرته کې نن او نه پرون پیدا یم، چرته کې نن او نه پرون پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم، چرته کې نن او نه پرون پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. او دا د بطان لقب د کمې هستۍ کمو شونډو، دا د بطان لقب د کمې هستۍ کمو شونډو، په صحابیانو کې نیازبین پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. او زما تاریخ به ما نه څوک پټوي، زما تاریخ به ما نه څوک پټوي، زه خو یو فکر یو لټون پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. نو زما تاریخ به ما نه څوک پټوي، نو زما تاریخ به ما نه څوک پټوي، زه خو یو فکر یو لټون پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. او اغیار به څو پورې کاهل مې بولي، اغیار به څو پورې کاهل مې بولي، زه د ازله افلاطون پیدا یم، اغیار به څو پورې کاهل مې بولي، زه د ازله افلاطون پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. او زما د وینو تویېدو دغه یوه وجه ده، زما د وینو تویېدو دغه یوه وجه ده چې زه په امن ډېر مین پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم. او ما ته حدونه خپل معلوم دي د عمود رضا کې، ما ته حدونه خپل معلوم دي د عمود رضا کې، تا ته به خیمه پنجابیه شیخ ملتون پیدا یم. ما ته حدونه خپل معلوم دي د عمود رضا کې، ما ته حدونه خپل معلوم دي د عمود رضا کې، تا ته به خیمه پنجابیه شیخ ملتون پیدا یم. او مینوش د لر او که د بر یم پروا نشته دی، مینوش د لر او که د بر یم پروا نشته دی، چې د نبي اخر زمان په ښکلي دین پیدا یم، زه د صدو راسې پښتون پیدا یم، چرته کې نن او نه پرون پیدا یم. مننه ډېر ملګرو، دا و زموږ سره مینوش صاحب چې موږ ترې هم خواږه خواږه شعرونه واورېده، تاسو به هم اورېدلي، خوندونه به مو ترې اخیستي. نو اجازت راکړئ د بل پروګرام پورې د الله په امان. ستاسو ورور روزمینی سبزی. وسلام.